انورشاه په هغه شپه تر سهار سترګه پټه نه کړه چې کور ته لاړ. څه وخت یې د ماما له زامنو سره مجلس وکړ او بیا چې د خوب وار راغی تر هغو په بستره کې ویښ پروت و چې د ماما زامن یې ویده شول. وروسته د تیر په څیر غلی پاڅېد او بهر ووت. د شپې تر وروستۍ برخې یې تقریبا په ټول کلي کې شبنامې نښلولې وې. د پایلوچو کلی غونډ نه و پروت بلکې هر چا له بل نه لرې کلاوې وهلی وې. ځینې چمبرونه او جماعتونه خو یو مخ له کلي وتلي او د کروندو خواته وو. د شبنامه او پیغامونو د نښلولو کار نور په خیر تمام شوی و. یوازې کله چې د جمیل د دکان په دیوال باندې پیغام زړاوه او په ډبره یې میخ ټک واهه پام یې نه و چې جمیل په دکان کې دننه ویده دی. څوک یې چې دیوال راټکوي؟ له دې سره انورشاه په میخ وروستی وار وکړ او بې له دې چې ځواب ورکړي په چابکو ګامونو روان شو. وروسته یې د سپیو غپا او د جمیل غږ اورېد چې د دکان له دربچې د کور پر بام ولاړ سپی راښکاره. انورشاه د کلي د حجرې پر دیوال هم ځکه پیغام او شبنامه ونښلول چې له طالبانو د خلکو شک وخیږي. وروستی ورسره پیغام یې چې کور ته راستنېده د جلات خان د کلا پر دیوال بند کړ او بیا لاړ. ستړی ستومانه په خپله بستره کې وغځېد. سهار چې بې خوبه و کورس ته نه ولاړ. ویل یې سر مې خوږېږي. څه وخت یې خوب وکړ او چې راپاڅېد جلات خان یې ولید چې خپله وریښمینه لونګۍ یې شخه تړلې امسا ټکوي او ده ته یې وویل چې راځه دلته یو جماعتوال مسافر له سعودي راغلی پوښتنې ته به ورشو. د پایلوچو د کلي ډېر کسان مسافر وو. ځینې خلکو خو اوس هم په هند کې معاملې درلودې خو ډېرو اوس د سعودي خواته مخه کړې وه. له سعودي چې به مسافر راغی د هر کور د مسافرو آل احوال پتې او نښې به یې راوړې وې. د مسافر راتګ به د واده یا زوی د زوکړې غوندې د خوشحالۍ مراسم درلودل. ټول کلیوال به پوښتنې ته ورته راتلل. خلکو به د خپلو خپلوانو پوښتنې کولې. پخوانیو مسافرو به د خپل وخت د مسافرۍ خاطرې بیانولې. راغلي مسافر به د سعودي د کار او ګټو حالات بیانول او مجلس به ګرم و. خو نن خبره بل وړ وه. د دې په ځای چې د سعودي او مسافرو په حال احوال مجلس وشي په کلي کې خپرې شوې شبنامې د مجلس موضوع وه. یو سپین ږیری چې په پوزه د ملغوزي نسوارو له کشولو سره ژور وپرنجېد. د نسوارو ډبه یې جیب ته کړ. په ګلابي دسمال یې پوزه او مخ پاک کړ او بیا یې وویل وایم زه خو درته معلوم یم چې د شپې مې خوب نسته. تر سهاره لټ په لټ اوړم. سپېدې لا نه وې چودلې چې جومات ته د اذان لپاره روان شوم. نن سهار چې جومات ته راغلم لاسي بتۍ مې چې رڼا کړه ګورم چې د جومات په ور او دیوال باندې کاغذونه سریښ دي. ما ویل زه اوس خو دغه انتخابات دي که څه شی دي چا به د انتخاباتو کاغذونه سریښ کړي وي. خو چې له لمانځه وروسته خلک راووتل د جومات تر مخ غږ سره لوړ شو. ما هم وظیفه پرېښوده او راووتم. ګورم چې کلیوال ډله ولاړ دي او وایي چې طالبانو کاغذونه اچولي. وروسته ملا صاحب هم راووت. کاغذونه یې چې وویل په یوه کې یې خلکو ته د نصحت خبرې کړې وې او په بل کې یې ویلي وه چې انتخابات د امریکایانو کار دی لیرې ترې ګرځئ. له لیرې کلي نه یو راغلی ځوان وویل چې د دوی په کلي کې هم په جوماتونو او د ځینو خلکو د کورو په دروازو لګولي وه. د کلي ملا صاحب مولوي عبدالباقي چې د حاجي پوښتنې ته راغلی وه په دې خوشکه ورغلی وه چې طالبانو که د خلکو د خبرولو لپاره په جوماتونو شبنامې لګولې وې د ده د مدرسې په دیوال یې ولې لګولې وه ځکه ده خو تر اوسه نه په انتخاباتو کې کار لرلی او نه د حکومت یا کاندیدانو کومې غونډې ته ورغلی. انورشاه چې حجرې ته د نه ورتګ له امله یې له ملا صاحب سره سترګې نه جنګولې د دې خبرې په اورېدو نور هم کونج ته تخته او سره ننوت. لږ وروسته ملا صاحب وویل چې زه ځم سبقونه مې دي. دا یې وکړه او له مجلس نه ووت. شیبه وروسته جمیل دوکاندار راغی. له روغبړ وروسته یې له جیبه غبر کاغذونه راوایستل او په غولو یې واچول. ورپسې یې په خاص انداز وویل دغه دي دا مې بېګا په غنیمت ترې ونیول. جمیل وروسته لوی داستان شروع کړ. ویل یې کله چې نابلده خلکو بېګا د ده د دوکان په دیوال کاغذونه ټک وهل دی ورباندې راویښ شو. خپل کرابین ټوپک ته یې مرمۍ ورتېره کړه او پسې راووت خو خلکو منډه کړه. ده هم پسې های کړل. تر کوز فصل پورې یې وزغلول او دغه کاغذونه په میدان ترې پاته شول. جمیل وویل چې په خپلو ګناهګارو یې 5 کسان ولیدل چې ټول مسلح وه. یوه یې راکټ او بل یې زړکۍ په غاړه اړولې وه. جمیل چې بیان کاوه انورشاه کله یوې خوا په ځان کې وهل کېده او زړه یې دربېده. ورسره یې د هغه په مبالغه او دروغو خپله خندا هم په تکلیف راټینګه کړې وه. جمیل وویل لږ مخکې یو نفر سودا ته راغلی و. هغه ویل چې د ولسوالۍ په بازار او ټول کلي کې دغه کاغذونه نشر شوي دي. یو پوخ سړی چې د شبنامې کاغذ یې په لاس کې نیولی و درګرده یې کړپاوه او بیا یې وویل عجیبه کاغذ ده. دا کاغذ ماته ایرانی ښکارېږي. ډېر کلک کاغذ ده. یو بل ترې واخیست. نه پاکستانی کاغذ ده. د مجلس له بر سر نه یې ځوان وویل
دا ټول د پاکستان کارونه دي. جمیل وویل چې بیګاني خلک هم په اردو ژبه سره غږېدل چې فصل ته ورسېدل. یو نفر چې له نورو جلا شوی و ادهر نارې یې پسې وهلې. انور شاه چې نږدې و له خندا بړچ وهي ټینګ ټینګ کېده. وروسته یې جمیل ته مخ ور واړاوه. د ادهر څه معنا؟ جمیل وویل ادهر معنا دلته راشه. دغومره لیک اردو خو ما هم زده کړې. اول کال مې سلامت ژمی په ګوجره کې لیلام خرڅاوه. ګلشیرین اکا چې تر دې وخته غلی ناست و په بریتو کې وخندل او بیا یې وویل یاره جمیله په دا بیګانیو خلکو پسې دې چې منډه واخیسته او له کلي پسې ووتې نو دا فصل ته چې ورسېدې دغلته د یوه ګیدړه لکه سیوه کټوله. له مجلسه د خندا غږ راپورته شو. یو چا وویل خامخا په فصل کې خو د شپې ګیدړې او شغالان وي. جمیل رنګ ووهه ولې دروغ خو به مې نه یې ویلې. ګلشیرین وویل که تا په ګوجره کې لیلام خرڅ کړی ما هم بمبې وهلې. او در کله دا معنی لري چې دلته راشه. دا چې ته وایې هغو خلکو خپل ملګري ته نارې ور وهلې. مجلس کې ډېرو خندل خو انورشاه له خندا سره ټول ښورېده. جلات خان اکا وویل خورې ګل مو له خندا مړ کړ. د ښادۍ کیسه دې شه اته یې پرېږدئ. دا ووایي چې په دې کاغذ کې لیکلي چې شی دی. جمیل وویل لیکلي دي چې له امریکایانو لرې ګرځئ. امریکایانو وطن نیولی دی. امریکایانو ته مه ورځئ. جلات خان وویل نو دا خو یې ښه لیکلي. امریکا خو کافر ده. جمیل وویل چې دغسې ده بیا نو د تا زوی ولې کوروړه کور سره وهي؟ ټوله ورځ په ولسوالۍ کې ناست وې. جلات خان وویل که زما زوی وي که د هر چا زوی وي جک وهي او بد کوي. لس واره مې ورته ویلې خو نه یې مني. کله تربرو نه شرمېدی ولا به مې له کوره پسې اخیستی و. لږ شېبه مجلس غلی شو. وروسته له سعودي راغلي مسافر وویل خبرې یې ښې لیکلې دي د مسلمانۍ خبرې دي خو دلته خبره دا ده چې له امریکایانو سره نو اوس د چا په وس پوره ده. دومره تیارې لري چې په عراق کې 2 تیارې په هوا کې سره جنګېدلې وې. یو بل وویل خلک وایي چې داسې دوربینان ورسره دي چې تر ځمکه 2 متره لاندې شی ویني او دا خو عامه اوازه ده چې په عسکرو یې ټوپک تاثیر نه کوي. جمیل وویل ټوپک لاسه ماین تاثیر نه پې کوي. همخکې ورځو کې چې امریکایان ولسوالۍ ته راغلي وو چې بیرته تلل له ولسوالۍ لاندې چا ورته ماین ایښی و چې ټانک ورسېدلی و ټس ماین پوچ سوی و. جلات خان اکا له سعودي راغلي مسافر ته مخ ور واړاوه. یاره د عراق خو ډېر پښتانه خلک دي. زه خو دا رادیو نیسم په امریکایانو یې څه حال جوړ کړی هره ورځ یو څو مردار کړي وي. وروسته جلات خان غږ کړل موږ به زیاتې درنه ولاړ شو. زه خو چې چای وخورم بیا ډېر نشم کېناستی. د خدای په امان دې وي. له جلات خان سره انورشاه هم ولاړ شو او له رخصت اخیستلو وروسته د کور پر خوا روان شول.